نړیواله خیریه مؤسسه سیف د چلډرن نن په یو بیان کې چې اسوسییټډ پریس ته لیږلی ویلي چې نن د یمن په سادا کې په یو روغتون باندې د میزایل د لګېدو له امله د 4 ماشومانو په ګډون 7 تنه وژل شوي دي. د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له 4 کلونو راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د شیعه حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه کوي. 3 مړي په بشپړه توګه سوځېدلي او څه د پاسه 10 نور لا د خاورو لاندې دي. سیف د چلډرن د دې اونۍ په پیل کې خبر ورکړی و چې تیر کال په هرې میاشت کې 30 یمني ماشومان د بهرانیانو په بمونو کې مړه یا زخمی شوي او په دې ډول بریدونو کې د پلټنو غوښتنه کړې وه. په یمن کې د 2014 کال نه راپدې خوا چې حوثي یاغیانو پلازمینه سنا ونیوله او د ولسمشر ابو ربو منصور حکومت ختم کړ، کورنۍ جګړه روانه ده. الحرب في كل مكان هي هر چېرته چې جګړه وي ویجاړۍ ورسره تړلې ده. جنگ انسانان، زیربنا او هر څه له منځه وړي. د راپورونو له مخې د یمن په 4 کلنې جګړې کې څه د پاسه 10,000 خلک وژل شوي او ملګري ملتونه د یمن وضعیت د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران ګڼلی دی. له جګړې مخکې ما د موټرو د ترمیم دکان درلود. ډېرو کسانو راته کار کاوه. کاروبار مې ډېر ښه چلیدو. 4 کلنې جګړې نه وروسته هیڅ هم نه لرم. دکان بند شو او زه د اول ورځې په څېر په سړک باندې موټرونه ترمیموم. ملګري ملتونه تخمین کړی چې هره ورځ په یمن کې 10 ماشومان د لوږې له امله د هغو ناروغیو څخه مړه کیږي چې د درملنې وړ دي. په متوسط ډول په هرو 2 دقیقو کې په یمن کې یو ماشوم د هغو ناروغیو له امله مړ کیږي چې تداوي کېدای شي. په دې معنی چې د نننۍ غونډې په مهال به 50 ماشومان مړه کیږي او د دې مرګونو مخنیوی کېدای شي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د 2015 کال نه راپدې خوا شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د ښوونځي نه پاتې دي او 2.5 زره هلکان چې ځینې حتی 10 کلن دي په جګړې کې استخدام شوي دي. د نجونو ژوند هم بد دی او په ځینو سیمو کې تر 15 کلنۍ مخکې واده شوي دي. په تیرو 4 کلونو کې ښخ شوي ماینونه د یمن په ناخوالو کې ور اضافه کړی. تقديرات تقول ان هناك په یمن کې تخمینا 1 میلیون ماینونه ښخ دي. موږ هڅه کوو چې د پاکولو لپاره د ماین ایستلو پروژه عملي کړو ترڅو خلک په مسؤونه توګه بیرته کورونو ته ستانه شي او لارې او سړکونه خوندي شي. موږ تر اوسه 350 ماینونه شنډ کړي دي. د یمن په 4 کلنې جګړې کې ماشومان تر نورو ډیر اغیزمن شوي دي. سیف د چلډرن وایي د 5 کلونو ښکته تقریبا 15,000 یمني ماشومان کېدای شي له لوږې مړه شوي وي. تقریبا 80 سلنه چې 40 میلیونه وګړي کېږي شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري او 1 میلیون د جګړو له امله بېځایه شوي دي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.